बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमान बाबा गजल बवायु دا دنیا د بے وفا د بے بقا نه مخ شته نه سټ شته لکه لوټه د صحرا په یوه ګړۍ یې مخ وي په یوه ګړۍ یې شا په یوه ګړۍ دسته شي په یوه ګړۍ زما په یوه ګړۍ یې درد وي په یوه ګړۍ دوا په یوه ګړۍ یې خوف وي په یوه ګړۍ رجا په ساعت کې بقا وي په ساعت کې فنا په ساعت کې سکوت وي په ساعت کې غوغا په ساعت کې خندا وي په ساعت کې جړا په ساعت کې وفا وي په ساعت کې جفا په ساعت کې افلاس وي په ساعت کې غنا نه څه شان لري نه شکل کله دا شي کله دا خدای څوک پیښ مه کړه رحمانه په داسې رنګ بلا د ډېرې زیاتې تشریح ضرورت یې نشته ځکه چې آسان غزل دی او حقیقت دی مونږ ټول دا اینو ټول مونږ د دې دنیا د دې بے وفای او بے بقای نه خبر یو خو دغه ده که نه چې دنیا کې ثبات په انګریزۍ کې چوته کنسسټنسي وایي پرمننس نشته ویریشن دی تغیر دی نو هغې تغیر طرف ته رحمان بابا اشاره کړې ده چې بے وفا د دنیا بے بقا ده مخ سټې نشته لکه څنګه چې په صحرا کې یو لوټه پرته وي نو یو خو صحرا هر طرف ته صحرایي شګي شګي او بل طرف ته د دې لوټې په کیسه مقصد نه وي هر طرف ته د لوټې مخي او شای طرف یې نه معلوم بعد یې نه معلوم دغه شان دا دنیا ده بعد یې نه دی معلوم کله څنګه کله څنګه شي کله څنګه شي کله ستا شي کله زما شي کله درد درکي کله دوا درکي کله د ویری کله د امید پیدا کی کله ته به وایې چې بقا راته حاصله شوه زه په دې ځای باندې مستقیم شومه باقي شومه چې ګورې فنا به درله راشي شهرت به راته میلاو شي په ساعت کې به درنه لاړ شي ذلت به شي خیال یو دی دغه شان په ساعت کې به ته په یره کې مبتلا یې په دې کې به دې ناڅاپه یو امید پیدا شي یره به ختم شي خوف او رجا او سکوت به خاموشي به ناڅاپه به شور شي غوغا به شي ته به وایې چې زما دا ژوند بس وس په یو ساکین مقام باندې روان شو په دې کې چې وګورې ژوند کې به د یو غوغا راشي او عجیبه شان موړ به په ژوند کې راشي کله به انسان وخندی کله به یې وژړی کله به وفا درکړي کله به جفا درکړي څه پته د دنیا د ژوند نه لګي په یو ساعت کې انسان غریب وي په بله لمحه کې چې ګورې مالدار شي په یوه لمحه کې انسان مالداري چې ګورې غریب شي عجیبه شان دنیا ده کله یو شان شي کله بل شان شي نو رحمان بابا وایي چې په داسې بلا دې څوک پیښ نه شي یعنی په داسې دنیا پسې دې څوک چرته هم ونه لګي سلامونه